خدای ته لیک. خالقه ستا په نوم دا څو خبرې دراستوم. لومړی مې خپل درنښت او مینه قبوله کړه. زه نه غواړم چې ستا د مخلوقاتو او طبیعت په اړه څه ووایم، ځکه ستا مهرباني دومره راخوره ده چې موږ ټول ورته لاس ترزنې یو، مګر موږ بیا هم سرکشي کوو او په دې واضح اعتراف هم لرو. له دومره ډېرې ملامتیا سره مو بیا هم تا ته رجوع ده، او دا خبرې هم ستا د هماغې مهربانۍ له مخې درته کوم چې موږ پر ایمان لرو. لا یزاله پوهیږو په داسې یوې ورکې لارې دې مصروف کړي یو چې د مزل پای را معلوم نه دی، او په مخ کې پراته خنډونه هم وار له مخه اټکلولی شو. کیدای شي قصور مو وي، خو هیله لرو چې له دې نور بد حالت ته لاړ نه شو. رښتیا سخته زیاته مننه چې لږ تر لږه د ځان سره په تماس کې ساتلی یو، او که ستا بې حده لطف نه وای نو د یو بل کال فرصت به مو نه و موندلی، او نه به مو ستا د خلقت په ښایستونو سترګې خوږې کړې وای. له تېر کاله ډېرې جالبې دردونکې خبرې مې په زړه دي، خو خیر همالته دې وي. زه له دې عمله یوازې نه یم، له ما پرته د ډېرو نورو افغان انسانانو زړونه هم ډک دي. ته پرې ښه خبرې، خو ولې دومره ډېر انتظار؟ ستا جدي مداخله نوره موږ ته فرض ښکاري، او حضور د شرط و شرعي ده. ستا له لوی دربار څخه دا خواست کوو چې د ځینو مخلوقاتو له لاسه دې هغه ځواک واخله چې ستا په شیرینې او پراخې ځمکې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي، او یا د انسان په لباس کې د بې پروایۍ په قدم اوږده لاره بې سوچه وهي. زه فکر کوم له بابا آدمه تر دې دمه ټولې ورانکارۍ ستا د رضا په نوم د یوې ادعا له امله شوي، او اوس هم د مختلفو ناسمو تعبیرونو په دورشل کې انسانان یو بل اذیتوي او د یو بل د خوښې بنسټونه له منځه وړي تر څو واک ترلاسه کړي او له منزلت خوند واخلي. زه دا باور هم لرم چې په دې نړۍ کې مین خپلې مینې ته حتما رسوي، خو یوه دا پوښتنه لرم چې له دومره ډیرو سردردیو او جنجالونو سره ولې موږ که هر څومره ګیلې لرو د خپل باور له امله یې تاسو ته وړاندې کوو. ته یې نور راحل کړه، او مدام ستا درد ته دا دعا کوو چې یا پروردګاره دا چاره نور اسانه کړه چې هر څوک د خپل ځان پایدلو لپاره په ټولو ورکو لارو بې تکلیفه مزل وکړای شي. آمین یا رب العالمین.